زما د وړوکوالي زمانه کې زما نیکو امام له جمعه ته ورشي واملو سمکه کېږه قسم په خدای دې زما نیکو چې منځو شو مولا غریب ټوخېدو وې چې نن خو پکې دې کاټي غوندې غنټې دې دا زمونږ د مولا روجو تراوله به مولا ونیو چې تراوی به اختر به وشو چې مولا صاحب شتا په مخه دې ښه کنه دلته خو دې جوړ نه دي کارلی اثر صاحب سماته ګډه ورکړو دا طالبان به د خار نه غرونو لا د روجي امامت لپلو په دې نه پوهېده چې د تراوی امامت ډیر ضروری دی که د فرض منځ امامت ډیر ضروری دی په دې چا پوه کړی د علماو پوه کړی د طالبانو پوه کړی د تبلیغي جماعت برکت پوه کړی دغه وګوره پایات آباد کې ورشه د شرابو د بوتلو دکانونه د چا دي د هغه قبایلو دي چې داګيري چې وی ګوره ته به چې د کړوای قاضي صاحب دی و مېلا استراش تاسو په هم داسي پلوس شرابو دکان ته بناستي اللهم صل علی رسول مداسه کې چې اوسه کله نه قاضي پام کوم داد نه نڅدي ده چې اوسه دا بزنس تا کنه او د پیرانو مریدانم دي داغه پیسې هغه چې په شرابو یې ګټلي پیرانو له په شکرانو کې ور کوي داغه پیسو زکات هم پیرانو له ور کوي نو زما ديدانو عرض مې داو چې نن په ملک زما په نظر کې دو سيزونه دي چې زما اړه ورته دعا کوي یو تبلیغي جماعت والا چې په ټوله دنیا حاوی شو کنه ستاده باندې اجتماع ته زر اعظم هغه سپینګری زمونږ د قبایلو چې سوا د کنزلو نه به بل کار نو هغه سپینګرو کوتک نیولې دوستانو لیار پرې دو دوستانو دل تکینو دوستانو وروړو دوستانو داو کو زمرګرو تم چې داو ګورا داغه بوډاګان دي چې پوجره کې بناستو دمر بوتل د نسوارو بور سره راځي د پاباچه د فلور لور ویل به کنه هغه سپینګری د تبلیغ د برکت نن څه کوي لګیا دي زما په خبره پوهیږي تیراته تلم پیروسخیلو اجتماع ته چې واپس راتلم تیراوال لګیا دي تیراوال بسترې پوګدي الکه څه کوي سو کوئی چله تروانم سو کوئی سیروزه تروانم ما مرګرو تویل دا وګورا داغه تیراوال دي چې سړی نه به جامع وسته چې ورکړه هغه به په کلمونځ نه کېږي د خلقو ته دعا کوي چې نن کلمې درغلي منځونه درله خدای مو پیژند مون خدای ته بچوي خلای وې بم کنه خلای منستبم څوي لمون سبحان بم سبحانك اللهم سبحانك تبلیغ والا قرآن او حدیث خلقو ته مفت خي ٹھیک دعا ورته مفت کوي او دا بزرگان خلقو ته دعا یا د دین یو ټکي په پیسو کوي کنه کوي چې لاس موټه دې نه ورکړي چې قربان دې شمه داونه به منو بس دا څور خدای دې کامیاب پوری کې مواسکټه چولې مونږ پوری کې کمیس نشو ګرځولې پوری کې واسکټه چولې ځکه چې دا د خدای د قمقل ورپسې راځي کنه داونه به منو بس داسې نو تبلیغ والا دین مفت خي او دوی په پیسو خي نو د دوی دکانداري په خراب د جمعې په ورځ د پاکستان مسلمان ملک د خزو د لونو د وختو تصویرونه او نمایش د ټوله دنیا دی زما متعلق یو سړی ویلی دی ول بجګر مولانا چې ده داسې لکچري خبرې کوي د لکچري بچیا ته دې ته نه ګوري چې ستاد ملک د مسلمان لور داسې ناشته دا ځخکاری اے شرمې دلو اے بے حیا او دوس قوم اے بے غیرت ملک
بے حیا ملک چې د چا د خزو کناټي ټوله دنیا ګوري. ابل ورځ صابرینا سینما دا کس شی دی دا سکارنو چوک کې دته څه وایي شمع تیرے جلووں کی قسم اے شمع تیرے جلووں کی قسم جلتے ہی رہیں گے پروانے. شمع سینما ته چې نږدې ورلم یو سړی ښځه لاندې ده او سړی پې د پاسه سور کړی دا بورډ لګولی دی دنیا ته ښایي چې په دې سینما کې داسې قسم فلم ښودلی کېږي چې ښځه لاندې او سړی پې سوري. اوس خو معامله برعکس ته که خیري تاسو به لاندې یئ ښځې به در باندې سوري. اوس قصه به داسې راځي ته به لاندې ښځه به در باندې سورئ ته به خره به در باندې ناستی. کلي ته راغلی وما یو بوډا سړی دی زمونږ خپل دی هغه له چرتنوسي ټي وي را لېږلی ده چې ټي وي را لېږلی ده نو ما ته په دې افریدایي ژبه کې وایي چې ویرکیا ته هم په دغه ویرکې پسې ډېر باقي آئے. نو ما ورته وایي چې کومه ویرکې چې څه ده دا د ملک مشره چې ده پرم برخلاف کې ما ورته ویلې چا وکړه چې خلاص چې بیا دې ګڼ واورم چې په تیږې دې په سارو ول ما چې ولې وی چې دا ټیلیویزن نه دی چې په دغ کې وګورم سرې شونډې و نارې غواړه خلاص چې لا سترې دې مې دا زړه داسې خوشحال کم قوم چې د ملک واګې د ښځې په لاس کې ورکي هغه قوم به ښه ورځ نه ګوري. غږ کې دی نری غټ تکبیرونه پرېږدئ. پروسه کالې یو مالدار سړي سره مې ټوکه وکړه مې وکړه ویلې کیا حال ہے طبیعت ٹھیک ہے خیریت ہے مال بس خیر خیریت ویچ اور مال تیرے پیو نو میں نے خواب وچ دیکھایا تے بڑی ٹھنڈ لگ دی آئی بڑی ٹھنڈ لگ دی آئی ویچ پھر کیا کرا مال چوغا بنگ دایا ماغو تو کو خبر اور سره مې وکړه سبا مې چې کته دا چوغای نوکر لور کړی و اورایو پدرې مې ورځ راغی چې وخت مال پیو تائیدیا خدا مار دا آئی نا انج خوش آیا کہ بڑا گرم تے بڑا تیرے تنو دعائیں دیندا رہی بے اور کچھ تا نہیں مانگس مالنا اور کچھ نہیں مانگس ناغا عورت میں ڈی سی دے کیوں نہیں تو مال پیو واسکٹ مانگدا آئی. خدای مرک کا چې دا شپه ورځ چې دی په چابړو کې ټیپر ګرځوي او په چابړو کې چې دی بینډای ګرځوي په خبره پوهېږئ که نه خدایم خوار د ټیپر خان زامنو په خبره خو ځان پوهېږئ که نه یو سړی تا ته راغی او تا ته ووایي چې زما وروڼو دې خوا وګورئ زما وروڼو تر اوسه غریبان پاتې یئ تاسو ته خپل حق نه دی میلاو او زه به تر هغې په ارام نه کښېنم چې تر څو مې د پښتنو حق نه اخیستی داسې وایي که نه پښتنو حق باندې خو باچا خان غریب خاورو لارمانی لا هر پارټي چې په میدان کې راشي نو شنه باغونه جوړ کی او ار یو سړی ته وایي چې رورا تانه به زه د سرو زرو مولې جوړو هغه غریب چې
خیالو کړه کې چې مونږ هډر غریبان یو او دا سړی الیکشن ته ولاړ دی دی وایي چې تا نه به د سرو زرو مولې جوړوم نو ښځې څنګه چلو کو نو ښځه ورته وایي چې وایي سړیه نور مونږ د خدایه څه غواړو چې ته د سرو زرو مولې شي خو لږ لږ به درنه را پرې کوو او مالم وختي چټ راکو چې دلته سینما کې بلو پرنٹ چلیږي ٹھیک ده زما سینما سره څه کار دی یا سینما زه بندولی شم سبا چیف منسٹر دلته جلسه ده تاسو ورته وایئ چې بھائی سینما کې بلو پرنٹ ولې چلی سینما بلو پرنٹ پرېږده دې شرمېدلو پرون نه بله ورځ د وزیر اعظم لور چې وشوه په ټي وي باندې څال کړی اے د پښتون بچو لنګ وهئ لنګ شرمېدلو لنګ وهئ چې د چا لور وشي په لور څوک ګډېږي پوس پرې کړو دی واده د لور د زرداري شوې ده او ګډېږي پتا پښتون لفظ دا څه ویلیو نه لري کان آدم یتکلم ب7,000 لغه آدم علیہ السلام په 9,000 لغت باندې به خبرې کولې پښتو هم پاږي کې یو لغت ده